د $2 د پاره نن پښتني مور خپل غیرت هم یرکو خپل تاریخ هم یرکو خپل پښتو هم یرکلا خپل ننګ او خپل غیرت او د هغې سره خپله معاشره هم یرکلا ته وګورم د پښتنو په ځمکه باندې د فحاشۍ هغه دنده شروع ده هلکان هم ګډي بوډاګان هم ګډېږي ښځې هم ګډېږي جنکۍ هم ګډېږي پیغلې هم ګډېږي میندې هم ګډېږي هر طرف ته ګډاو د ډانسونو یو رواج جوړ دی لایب میچونو کې لایب گیمونو کې لایب شوګانو کې جنکۍ راځي کله د وجود سړو ته ښکاره کوي مختلف داسې لباس او ډرس یې اغوستی هغې وجود پکې ټول ښکاري $2 دپاره $4 دپاره $2 دپاره نن پښتنې خپل سر نه لوپټه ګزار کړه $2 دپاره پښتنې نن کمیس او پرتوګ دواړه ګزار کړه $2 دپاره $4 دپاره نن پښتنې مور خپل غیرت هم یېر کړو خپل تاریخ هم یېر کړو خپله پښتو هم یېر کړه خپل ننګ او خپل غیرت او د هغې سره خپله معاشره هم یېر کړه او پښتونه مسلمانه تا باندې یو عذاب نه یو تندر نه 100 تندره به راباندې رالوېږي 100 عذابه به راځي شکلونه به شکل به ورانېږي مسخه به راباندې کېږي ځمکه کې به ورنالېږي غصب به راباندې کېږي کاڼي او خصب به درسره کېږي د هغې انتظار وکړه ته خو لا وړوکې درجو کې ناستې دا زمونږ په دنیا کې حل دا زمونږ حل دی معاشرت دې حد ته ورسېده نن که چاته ته د خوني خبره کوې هغه به تا پورې خاندي ولې د پورې خاندي ځکه د پورې خاندي کاش که نن پر دې ځمکه باندې اسلامي حکومت چرچ شوی نن پر دې ځمکه باندې دغه آیین تحت اسلامي حکومت قایم وی شریعته آیین اسلامي دنیا او د پاکستان دپاره یو ښایسته آرټیکل و لیکن کله مونږ ته پته ولګېده چې قانون نشته د الله په قرآن پورې نن وګورئ کلیعام خندا کېږي که نه کېږي دا سوچ وکړئ که نه